الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ګرانو مجاهدو مهاجرو انصار ورونو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. مقامی مجاهدینو طالبانو ورونو شکریه ادا کوم، او زه ځان د دې مدح او د دې تقدیم او تعریف لایق نه بولم. هسې د ځوانانو حسن نظر دی. زه په خپل ژوند کې زیات څه نه لرم چې کړي مې وي، خو یو شي ته خوشحاله یم چې ځواني مې ټوله د جهاد او دعوت په لار کې تېره کړې. دا د الله احسان دی راباندې. یو کلن وم چې مهاجر شوم په 1904 کال کې پاکستان ته، او په 1915 کال کې جهاد شروع کړ، او تر اوسه په جهاد کې اخته یم. دغه اوږد عمر 15 کاله د جهاد او د هجرت چې ګیره په جهاد کې سپینه شوه، دې ته لږ امیدواره یم چې که خاتمه یې په خیر شي، امیدوار یم چې آخرت کې به راته ګټه ولري. نورم زیات کار نه دی کړ. هجرت د دښمن نه تېښته ده. موږ چېرته د دښمن په ملکونو باندې ورغلي یو چې خلک زموږ مدحه وکړه. موږ 15 کاله د هجرت عمر تېر کړی دی، یعنې د دښمن نه په شا شوي یو. که موږ هجومي جنګ کړی وای، مسکو ته تللي وای یا واشنګټن ته تللي وای یا یورپ ته د اسلام لښکرې بولې وای، هلته به فاتحین وو. اوس خو موږ په خپل کور کې د دښمن سره جنګ کړی. هر څوک چې په خپل کور کې د دښمن سره جنګ کوي، هغه دفاعي جنګ کوي، هغه د بریتونه نه تاووي. دا د سستۍ جنګ دی، د غیرت جنګ نه دی چې موږ کړی. عین خبر ملا عمر ته وشوه، هغې ورته وایي چې بمرټوم راوړه په سر مې کېږده. ته پادشاهۍ تېر شو، د ملک تېر شو، مفروض شو، ته تخت تېر شو ورته، او په جنګ ورته اخته دی. ستاسو علماو نه سوال کوم، که څوک هېڅ وخت کافر ته نه ونه وایي جنګ ته ضرورت شته، جهاد ته ضرورت شته، هجرت ته ضرورت شته، خو تاسو په خپله په ځان باندې نه فرضوئ. ځکه هېڅ وخت کافر ته نه وایي. زه په سابق جهاد کې د جهاد مشر وم، وی آی پي وم. د یو وفد په جمله کې ما د نواز شریف سره چې وزیر اعظم و په ملاقات کې د اسلامي تحریکونو په وفد کې ورغلی و. هغه وخت پاکستان فوج لېږلی و د عراق جنګ ته. موږ ته مطالبه وکړه چې د فوج خپل راوباسئ د هغه نه، د عراق د جنګ نه. د امریکایانو په څنګ کې د عراق په خلاف جنګ مه کوئ، د صدام په خلاف. نو نواز شریف په مجلس کې خبره وکړه چې زه د پاکستان په تاریخ کې لومړی وزیر اعظم یم چې ما امریکې ته نه ویلي دي. ما ډېر تعجب وکړه. هغې نه مخکې موږ فکر کولی چې د وزیرانو د صدرانو دا به ډېر لوی لوی خلک وي، آزاد خلک وي، ورڅه به کولی شي. چې ده چې دا خبره وکړه ما ته ډېره ناشنا خبره شوه. ده خو د خپل مدحې په وجه کې دا خبره وکړه چې زه د پاکستان په تاریخ کې لومړی وزیر اعظم یم چې ما امریکې ته نه ویلې ده. معنا دا چې بغیر د ده نه هېڅ چا نه ده ورته ویلې. او نواز شریف هم د هغې نه ویلو په نتیجه کې هم د وزارت نه ولاړله ختم شو، هم جیل ته ولاړله، هم تعذیب شو، هم تر اوسه پورې ما غوندې مهاجر ګرځي. ځکه چې نه یې ورته ویلو امریکې ته. نو که څوک امریکې ته نه ونه وایي، کفر ته نه ونه وایي، نو جنګ ته ضرورت نه پېښېږي. کله چې دا خبره صلیبي یرغل راغی، په افغانستان هم راغی او په پاکستان هم راغی. افغانستان هم اډې ورکړې، پاکستان هم اډې ورکړې. سابقه احصایه زما دا ده چې 3 نوي مرکزه فوجي مرکزه د پاکستان په اډو په ایرپورټو کې د امریکایانو د فوج په لاس کې دي. 3 نوي اوس به زیات شوي، دا ډېره سابقه مخکې احصایه ده. ایرپورټونه یې د امریکې په فوج کې دي. د آی اس آی په دفترونو کې د اف بي آی او د سی آی ای اجنټان افسران کینی، دفترونه یې د دې په لاس کې دي. په ټولو سرحدي قلعو کې شاګۍ نه نیولې آسې ته ونه پورې په ټولو قلعو کې انګریز او امریکایي فوجونه د وردۍ سره د هلیکوپټرو سره د طالبانو د فوټونو په منځ کې کینی. هلته د عسکرو ته د پاکستان فوج ته قمانده د جنګ دوی ورکوله، نقشه د جنګ دوی ورکوله. فرق دومره وه چې په افغانستان کې د نیټو فوج راغی، جنګ یې وکړه، ځکه چې هلته محلي خلک نه وو چې د امریکې دپاره جنګ وکړه. او په پاکستان کې ورته ووایي چې جي زه خپل دومره زره دومره لکه فوج لرم، ته ټریننګ شوی، کوم کار چې ته کوې زه ته تا نه ښه کولی شم، ما ته صرف پیسې راکوه، ستا کار زه کوم.
هغه کار دوی وکړ او په دې باندې پاکستان فخر هم کوي چې په دې جنگ کې څو سوه کسان د القاعده او طالبانو دي امریکانو ته ورلېږلي دي او سپارلي دي در حاله کې چې په افغانستان کې عشر د دې تعداد نه دی نیول شوی او نه امریکانو دغه خلک نیولي. زه ستاسو علماو نه دا پوښتنه کوم چې که د کفر نه د خلاصون لاره تسلیمېدل وي نو جهاد او هجرت ته ضرورت څه دی؟ جنگ ته ضرورت څه دی؟ بیا خو تاسو په سیاست پوهه لکئ چې جهاد په ځان سرزوی نه تاسو باندې د جهاد مسله داسې شوې لکه د کوچي او داس هېڅکله هم نه ماتېږي. ځکه د مخالفت په وضع ورته یسع وایي تابعدار دي. جنگ ته څه ضرورت دی؟ مونږ بېچارهګان په سیاست نه پوهېږو چې هر کافر ورته راشي ورته وایي چې وضع کې دې وباسم دی ځان در باندې وژنم او تباه کوم یې وطن هم پرنګ کړی دی کور هم پرنګ کړی دی او کفر هم نه دی منلی. اوس راشو دا دواړه خبرې چې دي دا دوه موقفه د رسول صلی الله علیه وسلم د سنت او په دعوت کې به واچوم چې زمونږ لاره د پیغمبر نهج ته نږدې ده او که د دې سیاستمدارانو لاره د دعوت نهج ته نږدې ده. ابو جهل ابو طالب ور وغوښتله او ورته ویل چې ورشه وراره ته دې ووایه چې که پادشاهي غواړي موږ به د عربو پادشاه کړو د سره زرو سپین زر غواړي موږ به ورته سره زرو سپین زر غواړو که دنیا غواړي سره زرو سپین زر به ورته راټول کړو که د ښځو شوقي وي موږ به د عربو ښایسته جنکۍ ورته راوړو نکاح یې وکړه څومره ښځې چې غواړي. دعوت دې هم کوي مسلماني دې هم کوي لمونځ روژه دې هم کوي مدرسې دې هم چلوي مسلمانۍ ته دې هم دعوت چلوي د عبادت نه هم نه منې کوو د دعوت نه هم نه منې کوو صرف یو کمکۍ خبر دې راسره ومني زموږ بوتانو ته دې بد نه وایي. مسلماني دې هم کوي دعوت دې هم کوي لمونځ روژه دې هم کوي عبادت دې هم کوي هر څه چې کوي وایي کوي صرف زموږ بوتانو ته دې بد نه وایي. د دې په بدله کې پادشاهي ورکوو مال او دولت ورته راټولوو ښځه ورته په نکاح کوو. ابو طالب خوشحاله شو او ورته وویل چې که زما وراره دا خبره نه مني خو ډېر زیاتی به کوي درسره زه هم بیا د خپل وراره په څنګ کې نه درېږم. راغی رسول صلی الله علیه وسلم ته راغی ورته ویل چې ای وراره ستا قوم ستا په حق کې ډېر د انصاف فیصله کړې ده او که ته ونه منې ګوره بیا زه هم ستا ملګری نه کېږم ستا سره نه درېږم. نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې فیصله یې کړې دا پوښتنه د ابو جهل یې ورته وویل. رسول صلی الله علیه وسلم خفه شو په سترګو کې اوښکې راغلې او ورته ویل چې والله یا عمي لودع الشمس في يميني والقمر في يساري الا ان اترك هذا الامر واموت دونه. چې کومې سپوږمۍ په لمر په کې لاس کې راکړه او سپوږمۍ مې په چپ لاس کې راکړه زه به دا لار پرې نه ږدم تر څو چې په دې کې کامیاب نه شم او یا په دې لار کې مړ نه شم. د رسول صلی الله علیه وسلم اوښکې چې ابو طالب ولیدلې ابو طالب باندې رسول صلی الله علیه وسلم ډېر ګران و. نو ورته یې وویل خفه شولې مه خفه کېږه زه در سره ملګری یم چې څه کوې کوئ زما خپله خبر بېرته واپس واخیسته. شاهد د قصې نه داسې دا دی چې رسول صلی الله علیه وسلم نه خو ابو جهل ترک د دین ونه واغوستی صرف بوتانو ته یې کنځلې نه کول ترنه مطالبه کړې وه. د تعبیر د پیغمبر چې ویل علی ان اترک هذا الامر ولې دغه نه کنځلې کول بوتانو ته یې ترک الامر ووایي. عوام د زما مراعات کوي زه د علماو په ژبه غږېږم کوم لفظ مې نه پوهېدل بیا دې وروسته تفسیر کا ما ابتداء معافي وغوښتله. علی ان اترک هذا الامر تعبیر د څه شو نه وه چې بوتانو ته کنځلې مه کوه. د بوتانو ته کنځلې کول د ټول دین پرېښودل وو د ټول اسلام پرېښودل وو. نو یو عالم سوال کوي چې ولې وایي رسول صلی الله علیه وسلم په توحید پوهېدله ځکه کلمه د توحید دوه جزونه مشتمله ده نفي د اثبات. لا اله نفي ده نه دی لایق د عبادت مګر یو الله لا اله نشته دی معبود برحق الا الله مګر یو الله لایق د عبادت ده. نو اول نفي ده د دوامي اثبات ده. که څوک نفي ونه کړه اثبات ته بغیر پورې وایي نو دا توحید نشو. الا الله دی وایي دی الا الله دی وایي الا الله الا الله الا الله الا الله توحید نه دی.
لا اله لا اله لا اله دی وایي دا ذکر هم نه دی، توحید نه دی. توحید هغه وخت کېږي چې د دواړه سره یو ځای وایي چې لا اله الا الله. نو د ابوجهل په پیشنهاد کې چې ته ووایې چې زموږ بوتانو ته ګردنې مه کوه، د دې معنا دا وه چې بوتان لایق د عبادت دي، بوتان د کنځلو وړ نه دي، بوتانو مخالفت باید ونه شي، بوتان د دې معرکې نه داسې لرې وساتل شي. حالانکه چې د توحید معرکه ابتداء کفر بالطاغوت دی، ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ټول جنګ په دې جوړېږي. د ابتداء د دعوت د رسول صلی الله علیه وسلم نه تر قیامته پورې ته د باطل مخالفت مه کوه. څومره عبادت چې کوي څوک در سره مخالفت نه کوي. دغه نوي دعا او سیاستمداران چې د حکمت په نامه باندې د حکمت دعوت په نامه باندې دا نظریه خلکو ته وړاندې کوي چې راځئ کفر خفه کول څه پکار، کفر مخالفت څه پکار. الله پاک وایي چې ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، د کافرانو خدایانو ته کنځلې مه کوئ. قرآن دا ویلي دي راځئ نو باطل ته شیشه باندې خبره کوه، خو خپل دینداري دې کوه او خپل عبادت دې کوه، دعوت دې چلوه او توحید چلوه. خلک په خپله مسلمانېږي، د کافر زړه خفه کولو ته څه ضرورت دی؟ دا نهج د رسول صلی الله علیه وسلم دا کار که رسول صلی الله علیه وسلم منلی وای، دې ته ضرورت نه وه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د غار ثور په غار کې شپې پټ شي. دې ته ضرورت نه وه چې رسول صلی الله علیه وسلم مدینې ته هجرت وکړه. دې ته ضرورت نه وه چې رسول صلی الله علیه وسلم په احد کې زخمي شي، وینې یې تویې شي، په څا کې ولوېږي. دې ته ضرورت نه وه چې رسول صلی الله علیه وسلم د خندق په جنګ کې خندق وکړي او په ځان باندې خاورې یوسي. لکه کفر بل څه نه دې غوښتل غیر له دې نه چې زما خلاف مه کوه. د کفر اسالیب د اسلام په محاربه کې د قدیم زمان نه د نوح علیه السلام د زمانې نه شروع اخلي تر نن زمانې پورې هماغه اسالیب دي، مشترک دي، متشابه دي، ډېر نږدې دي. اوس هم د امریکې مطالبه زموږ نه ټول هم دا خبره ده چې څه شي کوئ کوئ خو د امریکې خلاف نه کوئ. ما ته په جیل کې هم د کابل د حکومت مطالبه دا وه چې تنظیم به درته جوړه کړو، پارټي به درته جوړه کړو، پیسې چې غواړې در به یې کړو، څه شی دی چې په کار در کړو، واعظ کوه، تبلیغ کوه، خو زموږ خلاف خبرې مه کوه. نو ما ورته وایي دا طلب خو رسول صلی الله علیه وسلم د پادشاهۍ په بدله کې نه و منلی، تاسو په ما باندې دې پادشاهۍ باندې منئ. خو دلته ډېر حضرات دي چې هغه بې او کوم یوازې نه دا پروتوکول ورسره امضا کړی دی او دا د حکمت د دعوت په نه باندې په خلکو باندې تېروي. زه وایم هر ایمان چې د هغې نه کفر په تنګ نه وي، هر ایمان چې هغه د کفر سره دښمني ونه لري، هر ایمان چې هغه د کفر سره کرکه ونه لري، هر ایمان چې هغه د کفر نه بیزاره نه وي، هر ایمان چې د کفر سره مقاطعه ونه کړي هغه ایمان نه دی. نعرې تکبیر، نعرې تکبیر، سبیلنا سبیلنا، سبیلنا سبیلنا، طریقنا طریقنا، طریقنا طریقنا، امارت اسلامی، امارت اسلامی، تحریک طالبان، تحریک طالبان، استاد محمد یاسر. نعرې تکبیر. زموږ سره زموږ د نفسونو په غټولو کې سبب مه ګرځئ، زموږ سره زموږ د نفسونو په وړولو کې مرسته وکړئ. د جهاد د دعوت فایده دا ده سړی غټېږي، چې غټېږي نفس هم غټېږي ورسره. داعي باید کوشش وکړه چې که د ده مکانت غټېږي نفس یې باید ورسره غټ نه شي. لا تعینوا علی اخوانکم الشیطان، د خپل ورونو د شیطانانو سره مرسته مه کوئ. مونږ واړه خلک یو په دې سنګر کې، ځان نه غواړو، خپل دعوت غواړو. مونږ دې نه وو، خو زمونږ دعوت دې وي، زمونږ نوم د ژوند نه وي، خو اسلام دې لوړ وي. مونږ دې د خلکو تر خاورو لاندې وو، تر پښو لاندې وو، خو دین هم دې ته عزت کې وي. داعي ته ځان قیمت نه لري، خپل دعوت قیمت لري. په دعوت کې کامیابي هم د هدف کامیابي وي، د شخص کامیابي نه وي. قاري صاحب چې دلته کومه شبهه دفع کوله چې خلک په مونږ اتهامونه کوي، زه په بل انداز خبره کوم. خلک دې بلکل مونږ نه مني، په مونږ د شریکانو کشکش مونږ دعوت نه ومني. د دې خبرې چې مونږ د ځان تزکیه وکړو، د دې خبرې ضرورت هلته پېښېږي چې مونږ تاسو خپل ځان دپاره دعوت کړو او د خپل قیادت دپاره تاسو دعوت کړو، د ځان دپاره وټ لرزنه وغواړو
نو زه د ملایت مسلک کې استاد د عقاید یم. د کفر سره په کفر باندې کافرېدل، د کفر نه انکار، د کفر سره دښمني، د کفر سره بغضا، د کفر سره مقاطعه، د کفر سره بېزارېدل او د دې دښمنۍ اعلانول دا د لوازمو د ایمان نه دي. ولا او بلا د عقایدو مباحث دي، په عقایدو کې بحث کېږي، د سیاست مبحث نه دی. ولا او بلا ولا د مؤمنانو سره برا د کافرانو سره، د مؤمنانو سره ولایت او دوستي او د کفر نه بېزاري او دښمني دا د لوازمو د ایمان نه دي، نه د لوازم د سیاست نه. که څوک ووایي زه مسلمان یم خو د کفر خلاف نه یم، ایمان نه صحیح کېږي. که څوک ووایي زه مسلمان یم خو د کفر سره دښمني نه لرم، ایمان نه صحیح کېږي. که څوک ووایي زه مسلمان یم خو په کفر باندې کافر نه یم، ایمان نه صحیح کېږي. که څوک ووایي زه مسلمان یم خو د کفر سره کرکه نه لرم، ایمان نه صحیح کېږي. په اعلان کې دا خبره ده چې که په حالت اکراه باندې وه، قادر په اعلان نه وه، د زه ایمان ورته کافي دی یا معذور دی په هغه باندې، او که په حالت اکراه کې نه وه، اعلان یې